د توفیق سحاق د یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا ځل مو تکړه تمثیل کوونکی زمري احمدزي سره مرکه کړې. ډېر خوندور مجلس کې ډېر تکړه تمثیل کوونکی دی. کلونه یې ملي راډیو ټلویزیون کې خدمت کړی دی او خلکو په خوله یې مسکا راوستې ده. احمدزي صاحب ستړی مه شئ، ځان دې د توفیق سحاق یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ته معرفي کړه. ډېره مننه، خوشحاله دی وایم چې لومړی خو ته ستړی مې خیر اوسې احمدزي صاحب ښه یې جوړ یې خدای دې ژوندی لره. او بیا د توفیق سحاق مزیدار د ښایسته یوټیوب چینل ته او د دې هغه خواږه مینوال چې همدا شی به مونږ ګوري هغې ته تاوده سلامونه ډالۍ کوم. خدای وکړي چې دې روغ جوړي او ته هم. احمدزي صاحب په دې ویډیو په کولو کې او د دې چینل لیدونکو ته یو پیغام لنډ غوندې ورکړه چې دا سبسکرایب هم کړئ، هغه سره بټنه داسې زور کړئ. ما خو زه ورته وایم چې کله هغه شی راځي ګونګرو غوندې هغې هم ډز اوچت کوي پوه شولې او ګوره سبسکرایب هم کړئ. سبسکرایب هم کوي ګوره، که نه بیا زه نه راځم. بالکل ډېره زیاته مننه احمدزي صاحب. کلونه کېږي موږ په تصویر کې ډېر لیدلی چې د خلکو دپاره دې ډېر قرباني ورکړې ده، ډېر ښه تمثیلونه دې کړي دي او د خلکو په خوله داسې مسکا غوندې راوستې ده. الله دې خوشحاله ساتي. نو څه لامل و، څه وجه وه چې ته مثلا تمثیل ته راغلې، دغه برخه دې ځان ته انتخاب کړه؟ ډېره مننه. تمثیل خو په لومړی کې ورته وایم چې یوه مینه او یو شوق او په دویم برخه کې دا یوه وظیفه ده. دا هغه رسالت ده، هغه وظیفه ده چې مونږ ممثلین کولی شو چې تمثیل له لارې خپل هیوادوالو ته، خپل خویندو ته، ورونو ته په دغه وطن کې چې څه ځورېدلي دي او کړېدلي دي دې ته خدمت وکړو. هغه خدمت وکړو لکه چې یو استاز په مکتب کې خپل شاګرد ته درس ورکوي ورته چې دا الف ده دا ب ده. نو موږ هم د تلویزیون د صفحې له لارې نه لکه یو معلم دوی ته جوړ شوي یو چې دوی ته هغه ښه لارې چې دغه صحیح ده، دغه خراب ده، دغه مثبت ده، دغه منفي ده، البته د تمثیل په شکل. احمدزي صاحب قدرمنو لیدونکو، احمدزي صاحب په ظاهره ډېر خندونکی او خوشحالطبعه سړی ښکاري، خو زړه یې له غمونو ډک دی. ډېر کړاوونه یې لیدلي دي خو بیا هم دې ته آماده دی چې تمثیل وکړي او د تاسې په خوله خندا راولي. احمدزي صاحب که دا راته ووایي چې څومره اولادونه لري، په کومو کارونو باندې بوخت دي، د هغو په اړه تر یو لنډ غوندې معلومات راکړي. ماشاءالله داسې ډایرکټ رالي. زما خو ماشاءالله 15 اولادونه دي، لوڼې مې واده سوي دي او 3 زامن مې دي او بس پخپله یم او را سره د زامنو مور. احمدزي صاحب د خپرونې د مرکې په دې برخه چې به راته یو داسې ښایسته خوندور او زړه راښکونکی تمثیل وکړي چې موږ هم لږ وخاندو. یاره خبره دا ده چې دا تمثیل خو ځان ته یو فضا غواړي او کومه لوبه چې سړی کوي، کوم تمثیل چې سړی کوي هغې سره باید پارټنر وي، ډبل کرکټر وي که نه. زه د تا پارټنر یم که نه؟ زه د پارټنر یم. زه به تا ته داسې کار وکړم چې که تمثیل ته پارټنر پیدا کوو او تا سره شته هغې زه ریهرسل کوم که نه، نو کیدای شي دا خلک ستړي شي زموږ د ریهرسل نه. یو سټنډ اپ به درته لاړ شم که نه. یو کار باید وکړي. وایي چې غفور ډېر ښه سړی و. دا غفور به چې کله د روژې میاشت به چې کېده په دې شروع کې به یې داسې کوو چې لاله بس یو څه ممیز به په دې جیب کې راخطا کړه چې دا ماښامه به چې څنګه روژه افطاره کړه، بیا به دا یوه دانه ممیز ده به یې ډز اوچت کړه. بیا به ورته معلومېده چې څو ورځې اختر ته پاتې دی. خو یو ورځ نه دا هنر په دې ممیز کې و چې دا به ورته معلومېدو نه که نه. ته خو اوس ورته ټینګ شه چې دې څه کړي که نه. بس لالا کور ته راغی، دا واسکټ یې راوویسته په دې آشدارې باندې ولګوه، خپل دغه لاړه او دا سیده چې مخ لاس تازه کړي او څنګه چې دا د قدوس ماشوم دغه کډه راغی د دې واسکټ یې چوکه د جیبو ته یې لاس وکړو چې هو په دې جیبو کې دا قدوس غریب څومره څو دانې ممیز یې اچولي داسې لږې ممیز دي او زه خو په دلته په صندوق کې یو عالم بوجې ممیز پراته دي، اوس دا په دې 4-5 دانې ځان غولی
نو بس کندو ته لاس را تیر کړ او دوه درې موټې نور یې په دې جیب کې ورته خطا کړه ممیز ورته واچوله او لالا بس لاړه دا چې د اوداسه راوته واسکټ یې واغوسته او بس مخ په جومات شو هلته خو مازدیګر مونځ به هم دې جومات کوو ماښام جمعې سره مونځ به یې کوو بیا روژه به هلته ماته کړه بیا به راغی خو دې کې یو دغه و دغه هلکان چې کوم په جومات کې دې سره و دې ته وایي چې دا هر ورځ به دغه کېده ماښامۍ به چې دې هلته روژه ماته کړه بیا به چې قدس لاله اختر ته څو ورځې پاتې بیا به دې جیب ته لاس وکړو ممیز به یې وشمېرله یاره دوغومره پاتې دي که نه نو څنګه چې دا ماښامۍ روژه یې ماته کړه چې راووته دا ټول را قدوس مامانه راتاو شو قدوس لاله وایه څه خبره ده وایي ځه که نه دا راته چې اوس اختر ته څو ورځې پاتې دي مړه اوس به درته وایم که نه څو ورځې پاتې دي بس مزې کوئ دا جیب ته لاس کې چې ګوره اوهو دا څنګه چل دی دا موټی ډک شو بیا دې جیب ته لاس وکړو چې دا څنګه زه خطا ووتم والله چې موټی ډک شو وایي چې قدوس لاله څنګه په سوچ کې سولې دا خو به چې دا لاس به کوو زر به د راته ځواب راکوو او نن داسې ډیل پاتې سولې وایه یاره زه چې ګورم د دې اختر نه تیر شئ دا هم د تیر انتخاباتو په شان دویم پړاو ته لاړه ممیز دانې زیاتې شوې که هغه خو ورته مېرمنې موټې ورته جیب کې اچولې وه ډک کړی و که نه نو غوډي بلا خوند و چې قدرمنو لیدونکو احمدزي صاحب سره مرکه دوام لري په دې مرکې په پیل کې د څو لنډې د تمثیل برخې ګورو بیا راګرځو مرکه اورو واده سبا یار ته مې ورڅه واده سبا یار ته مې ورڅه سلام په وایه چې له حاله مې خبر څه سلام په وایه چې له حاله مې خبر څه واده سبا یار ته مې ورڅه نو احمدزی صاحب دا راته ووایه چې څومره کاله کېږي دغې برخې ته راغلی څومره وخت کېږي په دې کې تا کم نوښتونه کړي دي ډېره مننه تمثیل برخې کې تقریبا خو زما 15 څه کم 28 کاله کېږي زه راغلی یم او په دې کې ماشاءالله زه اوس پروډیوسر یم د خپرونې لیکلي مې کړي دي او لیکلي مې لرم او تمثیل خو مړه بې حسابه ده پرېږده چې څه پروګرامونه زما په راډیو کې دي او څه په تلویزیون کې دي بې شماره دي هغه په ګوتې شماره درته وایم بیا رانه غلطېږي او ډېر زیات کار دی احمدزی صاحب د طنز په برخه کې دي تر اوسه کوم کتاب چاپ شوی او که نه او که چاپ شوی نو نوم یې څه دی او که نه چاپ شوی نو آمادګي ورته لري که نه یاره کتاب خو نه ده چاپ شوی کوم قلمي مواد چې ما خپله ساتلي دي هغه ما ارشیف کړي دي نو زه غواړم زما یو شخصي کتاب لاس لاندې دی شخصي خپله زما د ژوند شخصي کتاب دی چې هغه زما لاس لاندې اوس هم لګیا یم په لیکلو باندې تقریبا د هغې 102 ده که 103 صفحې ته رسېدلی یم چې درګر دی لیکم هغه هم چې کوم ورځ سفارت ورته اوسېږم لیکم که نه واړه ټوټې مې هر څه کې ساتلي دي هغه راوباسم او احمدزی صاحب یوه پوښتنه نه به دې کومه چې په دې مله چې داسې خوابد هم نه شي نه او یا مثلا جنجال هم درته جوړ نه شي خدای دې خیر دا چې ته باندې داسې خوشحالطب او خندروی سړی کور کې زموږ د ورندیارې سره دې څه حال دی یاره برعکس ده والا دا داسې خو تریخ راته ډېر نه ښکاري په دې چې زه په هنر کې داسې یو مسله چې خپل هغه کار بار هغه مسلک چې کوم ده دا جلا حساب او شخصي ژوند چې کور ته ځې خپلو سره عزیزانو سره وړو سره بچو سره دا جدا نو کله احمدزی صاحب داسې هم کېږي کله داسې هم کېږي چې مثلا هغه تلویزیون باندې تا یو تمثیل ګوري کله چې کور ته ځې تا عکس العمل دې بدلي یا مثلا هلته بدل قسم رویه کوي د کورنۍ سره هغو درته نه وایي چې د خلکو دپاره خوشحالطب او زموږ دپاره قهر هغوی خو دا راته وایي که نه سته خلک خندی او کور ته راځې بس وربوز دې داسې کوږي زه یم چې زما وربوز کور کوږي که زه تاسو ته وربوز سیده کړم نو تاسو زما په وربو خېځئ په دې کې په دغې خبره کې د احمدزی صاحب لږ چل راته ښکاري ولې تېره ورځ زه روان وم هلته دهلیز کې دی چې هغه مسي سره خبرې کولې ډېر په خوشحالطب به ورسره لګیا وي خو ګوره مسۍ که نه مسۍ خو ګران دي نه خو مسۍ دی زه هم د مسۍ د نیا نه به هم سخت ډارېږي استغفر الله نه نیای زما نه ډارېږي احمدزی صاحب د قدرمنو لیدونکو
بیا مې یادونه کوم چینل حتما سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ ازانګوله مه ډنګوئ بالکل. او دویمه خبر دا ده چې احمدزی صاحب نه اوس هغه تمثیل اورو چې څه وخت مخکې ته خیرات ته لاړ شوی وي احمدزی صاحب او چې یو به دې کپ کوو بیا به دې اوبه څښلې کله چې د خیرات نه راووتې نو هغه دې سخ ووهلې نو هغه تمثیل راته و یار هغه خو داسې یو تمثیل و که نه د خدای بنده ما چې خوراک کړه واره که ډوډۍ خوره واره اوبه واچوه یو ګیلاس اوبه غړپه بیا اوبه غړپه بیا اوبه غړپه راته ویل کاکا دا اوبه څه څښې زه په دې څکم بچیه چې دا وریجو ته ځای خالي شي وریجې خو مزېدارې وي که نه خبر نه وم چې دا اوبه مې راس کړې وریجې پروډم او وریجې دې ډېرې نه وې خوړلې اوبه دې ډېرې اوبه مې ډېرې څښلې احمدزی صاحب تر دې دمه دې په کومو سریالونو چې کار کړی په اړه یې راته لږ معلومات راکړه ډېره مننه یو سریال خو په نوم د پلوشي چې د آینې پروډکشن له طرفه سپورټ تقریبا یاره یو 10 کاله 10-12 کاله په هغې کې نقش لوبولی چې هغه د اشمت خان د دیني تجربه کې د انډیا نه راغی او دغه سریال جوړ کړ ټول د هغه کیمرا او هر څه ډایرکټیشن ټول د هندوستانیانو په لاس کې و په هغې کې ما نقش لوبولی دی یو هغه سریال او بل فلم د هیلو پسرلی په نوم د امید بهار چې درې کې امید بهار یې ویلې د هیلو پسرلی په هغې کې ما نقش لوبولی او بله ډرامه و زمونږ 40 برخه ډرامه و چې ملي ارکیزونو له طرفه جوړېده په هغې کې د شوتالو بابا هغه مین کرکټر هغه بابا چې کوم دی هغه زه په خپله یم ګل د په مخ شفتالو ګل بابا نو خو زه تا ته احمدزی صاحب نه وایم شفتالو ګل بابا که د هغې سریال یو ډېره خندونکې او داسې بیخي د خوشحالۍ یو صحنه راته دغه چې تمثیل کړي مړه داسې ده چې په هغې کې خو په هر پارټ کې په هر سیګمنټ کې د خندا لوبې پکې زیاتې وې او ټول داسې نه چې خندا په هر خندا کې دي هغه پیامونه نغښتي وو پکې او ښه پیام یې درلودله دا نه ده چې موږ وایو چې والا خندا اوسې خو دا ځل شفتالو ګل کاکا در سره داسې نه منم چې ته یوازې په الفاظو کې دا تمثیل وکړې لږ به ورسره د وجود حرکات هم کوې ګل د په مخ داسې لکه ده چې په دې کې نو ما به چې کله دغه چای ته به مې چې زړه کېده ما به هغه کوم مستیارې څه شولې لږ دا وزه ولشه او د شودو چای تیار کړه هلکه ګوړم پکې ورته واچوې که نه سر به ستا پرې کړمه نو زما شوق دا و چې په هغه سریال کې دا هم زما د شودو چای هغه هم د وزې د شودو او ګوړه باید پکې واچوې که ګوړه نه وي سر یې کټه کېږي مړه سر یې کټولو شفتالو ګل کاکا که دا راته ووایي چې د دې تر څنګ چې دلته دې په داخلي ډېری سریالونو کې کار کړی دی کوم خارجي هېواد ته هم لاړ شوی دی تمثیل لپاره خارجي هېواد ته نه خو دلته په هېواد کې خپل هېواد کې هېوادوالو ته ملګري د BBC راډیو له لارې BBC کې د کوم سریال کې کار کړی BBC کې خو زما هغه ډرامه و دا نوی کور نوی ژوند ډرامه و چې په هغې کې د کورتن نقش زما و بیا د کوچنیانو هغه پروګرام و زموږ نړۍ زموږ خپرونه په هغې کې تقریبا خوشحاله وم او غمی پروګرام و میډیا اکشن له طرفه د نوي کور نوي ژوند کې د تا ګل زما رول و کرکټر څه شی و کرکټر زما دغه و که نه پردل یو دوکاندار قدرمنو لیدونکو دا وه زما او د احمدزي صاحب مرکه چې د توفیق سحاق د یوټیوب چینل څخه خپرېږي تر بلې مرکې ما او شفتالو ګل کاکا ته اجازه راکړئ تاسې د کائناتو په ستر واکدار سپارم هر چیرې چې خوشحاله او سوکاله اوسئ ګل د په مخ بای